السلام علیکم دوستانو، څنګه یو؟ امید لرم چې ښه وئ. دوستانو، پری خان بیا څه ویلي دي؟ جنرال مبین صاحب ته اخیري وارننګ ورکړی. تاسو دا ویډیو ګورئ، بیا په بعد کې خبرې کوو. پری خان نن ډېرې جذباتي خبرې کړي دي او د جنرال مبین ته څه پیغام ورکوي، نو نور عوامو ته هم پیغام ورکړی. تاسو راځئ دې ویډیو کې وګورئ. کلاو غوږونو واورئ چې دا کوم مړویسیان زما او د جرنل صاحب په نکاح باندې سوځي، په والله که دا مې یا ښکته کوي او یا یې بره کوي، چې په کوم ځای ولاړ دی هم په هغه ځای به ولاړي، نه به یې داسې کوږ کوي او نه به یې نیغ کوي، دغسې نیغ مولې به ولاړي. صحیح ده چې دا کوم کسان ویډیوګانې کوي چې تا سره جرنل صاحب نکاح نه کوي، ستاسو له قصده به یې را سره کوي او ستاسو له قصده ورپسې تختم. دا پټکې به درله یاد ساتئ، په سر خو به درله دا پټکې تړم چې په دې جرنل صاحب پسې ونه تښتېدم، نو دا زه او دا تاسو لاس هم خلاص او که په دې ټیک ټاک کې وکیله د اوسه پورې مې د خاطر کړی دی، خو که د نن نه بعد په جرنل صاحب پسې خبره وکړله چې دا د غواګانو واله دی، د دغه غواګانو سوټې به په تا تپم، دا غوښهیې به تاله په خولې کې در کوم وکیله، او د یو ټیک ټاک والا نه خور و مور راولم. یاد ساتئ، صحیح ده؟ د ټیک ټاک والا ټول بې غیرته بړواګان دي، دلګان دي، اول زه پسې نور. یو جرنل صاحب غیرتي او پښتون سړی دی، پسې بې غیرتو نه مې دا ښکته کولی شي او نه پورته کولی شي، پسې نکاح به اوس کوم ستاسو د قصد ته سوځئ. ها دوستانو، تاسو د دې پری خان دا خبرې واورېدې. جنرال مبین صاحب په لوی لانجه اړېدلی دی، د ټیک ټاک جنکو پسې خبرې کول، بس ځان له کار کتل دي، ځان له سپېړې ورکول دي. اوس جنرال مبین صاحب بله شپه ټیک ټاک کې لایف راغلی و، نو دا څه په لانجه اړېدلی یم، دا پری خان اوس جنرال مبین صاحب نه پرېږدي. نو جنرال مبین صاحب خو ښه د حیا عزت سړی دی، تاسو وګورئ ډېر زبردست انسان هم دی، لکه عمران خان سپورټ کوي او خوښوي یې، نو په دې ورسره زمونږ هم لګي. بل افغانستان خلک ډېر ښه خلک دي، جنرال مبین صاحب پښتون دی، یو افغانی دی، زبردست انسان دی. او دا پری خان چې داسې خبرې کوي نو موږ له خپله هم غوسه راشي چې یاره دا څه وایي، خو جنرال مبین صاحب د داسې خلکو پسې خبرې کوي، نو هلکه دې خلکو سره دا خبرې کوم عمل لایف راځه. په ټیک ټاک کې جنرال مبین صاحب لاړو په کار نه دي چې لایف راشي، خو بس الله دې رحم وکړي. نو بس څه به ووایو دوستانو، دغه یو شارټ غوندې ویډیو، د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ چې چېرته هم یې، د الله په امان.